وی چې دا د نن سبا د مجلسونو پروت دی. غیبت، مسلمان شرمول، مسلمان نه پردی اوچتول، د مسلمان په عزت کې ګوتې وهل د نن سبا د مجلسونو څه دي؟ پروت دي. د دې نه بغیر ګزاره نه کېږي چې دا خبرې نه کړي. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی حدیث کې امام ابو داود راوړی دی، دا نصیحت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم واورئ: المؤمن مرآة المؤمن، مؤمن د مؤمن شیشه ده، والمؤمن اخو المؤمن، او مؤمن د مؤمن رور دی، یکف عنه ضیعته، یعنی داغه سره د ژوند په تیرولو کې مرسته کوي، مسلې مسائل لا شي د مرسته کوي، ويحوطه من ورائه، او د هر طرف نه حفاظت کوي. هر طرف نه حفاظت کې څه معنی؟ یعنی که څوک په دې رور پسې خبرې کوي نو دی دفاع کوي. بل حدیث ته مشهور امام ترمذی راوړی: من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه. چا چې د خپل مسلمان رور دفاع وکړه، دغه د عزت دفاع وکړه، لکه چې سره لګي یاره د خور او د مور او د لور او د سپکې خبرې او تر اولګي چې نه داسې سپکې خبرې کوي، خور او مور او لور یې دی. چا چې د مسلمان دا دفاع وکړه، رد الله عن وجهه النار يوم القيامه، الله به د قیامت پر ورځ د مخ نه د اور د جهنم د لري کی، یعنی جهنم نه به لري ساتي. نو الله دې زموږ ټول په حال باندې رحم وکړي او دې ګناه دې الله زموږ جبه او مجلسونه پاک کړي. ټول شو لسو په دې به اکتفا وکړو، په دې لسو باندې. دا هغه عمل دی چې سره د دلیل بیان شو چې د هلاکت طرف ته انسان بوزي. دنیا کې مقابله یو، دویم بخل، دریم اوږده امیدونه، څلورم اختلاف، پنځم ګناهونه سپک ګڼل، غلو فی الدین، شپږم په دین کې غلو کول، وما التنطع په دین کې سختی کول، اتمه کثرت الخبث، یعنی خباثت ډیرېده او ګناهونه ډیرېده، اتم نهم امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرېښوده، او لسم الغیبه، غیبت او مسلمان رور شرموله. په دې به اکتفا وکړو. الله دې ټول کارونه موږ لري ساتي. الله دې موږ د خپل عذابونو نه په امن او امان کې ساتي. او الله سبحانه وتعالی دې په دې مبارکه میاشت کې موږ د جهنم د اور نه آزاد کړي. او الله دې زموږ مور پلار د جهنم د اور نه آزاد کړي. الله دې زموږ مور پلار د جهنم د اور نه آزاد کړي. زموږ ښځې، زموږ بچي، زموږ مشران کشران دې الله د جهنم د اور نه آزاد کړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.